څاروي ته کم انفیکشن وشي د په سرمن باندې په سکین باندې چې کم دانې راوخیږي دغه دانې چې د انسانانو ته هم ترانسفر کیږي او هغوی ته هم لګي دا خبره د کم حده پورې صحیح ده څه ډاکټران داسې وي چې یاره په کلیو کې میټینګونه جوړ کړی وي او دغه زمیندار ټایپ خلک یې راغونډ کړی وي دوی له یو ګایډنس ورکړی وي چې یاره خپل څاروي چې کم څاروي بیمار شي یاره هغه د هغې سره نور څاروي تړل نه دي بسم الله الرحمن الرحیم ګران اوریدونکو کتونکو دا وخت موجود یو شفاهانه حیوانات درګې هسپټل پاټک کې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چونکې زمونږ په دې علاقه کې بلکې په ټول پاکستان کې دغه د څاروو چې کومه وبا راغلې ده دغه بیماري راغلې ده یقینا چې په هر کور کې په هر کلي کې چې دی مختلف قسم څاروي چې دی هغه بیمار شوي دي په دغه لړ کې شفاهانه حیوانات درګې هسپټل ته راغلي یو دا غزګي چې کوم انچارج کوم ډاکټر دی د هغوی سره به هم د دغې بیمارۍ په حواله باندې خبرې اترې کوو ملکن ټي وي سره زما نوم ډاکټر انعام الله خان دی او د درګې شفاخانه حیوانات انچارج یم او دلته کې تاسو چې په کوم غرض راغلي یې په کوم مقصد باندې نو انشاءالله امید لرو چې تاسو به د دې نه د چا خبره مفید معلومات په تاسو درکوو انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته څنګه چې معلومه ده چې یاره زمونږ په دې علاقه کې نه بلکې په ټول پاکستان کې دغه د څاروو دا وبا راغلې ده په دغه لړ کې زمونږ په دې علاقه کې چې دي بلخا څاروي بیماران دي او زیاتره خلک چې دي دغه کوشش کوي چې یاره زمونږ د څاروي به څنګه بچ شي او آیا مونږ دغې له کوم قسم میډیسن استعمال کوو زمونږ د علاقې نه زمونږ د دې کلي نه دا وبا به څنګه ختمه شي دې بیمارۍ ته چونکې لمپي سکین ډیزیز وي یو وایرل انفیکشن دی یو وایرس نه خورېږي دا بیماري جلدي مرض دی تاسو به کتلی مې په دې باندې موږ ډېرې ویډیوګانې هم کړي دي ډېرو چینلو دي لکه کورېج هم ورکړی دی خو ستاسو د کیمرې په شیشه باندې یعنې موږ دا خبر ورکوو خلکو له چې دا بیماري د دې څه خاطرخواه علاج نشته دی واحد علاج د دې ویکسینیشن دی چې ویکسین موږ په وخت باندې کم روغو څاروو ته ویکسین وکړو چې دا څاروي ټیک شي زموږ عموما اکثر زمینداران راشي او هغوی ویکسین کول غواړي په دې باندې اصرار کوي چې زموږ څاروو ته دا بیماري راغلې ده او موږ ویکسین کوو نو دا خبره د دې ډېرو خلکو ته معلومه وي چې بیمار څاروي ته ویکسین نه کیږي ویکسین عموما روغ څاروي ته کیږي یو خلاصي طریقه خو دغه ده بله خلاصي طریقه دا ده چې کوم څاروي ناجوړه شي دا د روغو څاروو نه جدا کول دا زمونږ هم ذمواري ده دا د زمیندار هم ذمواري ده او دا د معاشرې یو اخلاقي فرض جوړیږي درېیمه دا طریقه ده چې کوم څاروي باندې مطلب د ماشو مچانو دپاره سپری کول په دې کې چې کوم کونې دي د هغې دپاره سپری کول ځکه چې دا بیماري د یو څاروي نه بل څاروي ته د دې څیزونو په ذریعه خورېږي نو دا ډېر مختلف وجوهات دي چې په دې باندې دا بیماري خورېږي او د دې په وجه باندې یعنې دا څیزونه چې مونږ کنټرول کړو نو انشاءالله چې په دې بیمارۍ به مونږ قابو حاصله کړو د خیره سره ډاکټر صاحب دا راته ووایه د دې دپاره به د علاج چې دی څه قسمه میډیسن پکار وي او آیا زمونږ د خلکو له څه پکار دي چې یاره دغه څاروي چې کم ټایم کې دوی ته بیماري ولګي او چې دی په ټایم باندې هسپټل ته راولي دا ډېر ښکلی سوال وکړو او په دې بیمارۍ خورولو کې زه به تاسو سره یو خبره شیر کړم چې زموږ دا کم کویکس دي یعنی چې کم ډاکټران نه دي مستند ډاکټران نه دي هغوی دا بیماري ډېره زیاته خوره کړله په خلکو کې یو خوف پیدا کو ټیک ته دا بیماري د خپل نوعیت سره یو خطرناکه ده خو دومره هم نه ده چې د دې په وخت باندې علاج وشي نو الحمدلله څاروي ریکور کیږي صحت یاب کیږي زمونږ نن سبا د خلکو یو مس پرسپشن روان دی او تاسو به د فیسبوک کې د دغه هم لیدلی وي چې په هغې کې د علاج ډېرې غلطې طریقې اپناولی شي او په هغې طریقې سره دا څاروي چې د کیجوالټي وشي یعنې مړ شي ته ډېر اسان علاج دی مطلب مونږ خو ووایو چې وایرل انفیکشن دی علاج یې نشته خو مونږ به په دې کې چې کوم د دې څاروي د ټیک کېدو دپاره به مونږ خامخا په دې کې انجکشن به لګوو د انټي بایوټکس شو دغه شانتې د طاقت شو دا به ورته لګوو په دې څاروي کې که تاسو وګورئ که نه نو دا جلدي مرض دی نو په دې کې مونږ د سیکنډ جنریشن چې کوم پنسلین دي مونږ پکې دا استعمالوو د دې نه علاوه چې کوم ملټي ویټامنز دي ډېر ضروري رول پکې د ملټي ویټامن دي یعنې د طاقت ستنې ځکه چې په دې بیمارۍ کې د ټول نه زیات اثرانداز کېږي څه اینه نه د لیور دا ډېر زیات اثرانداز کېږي او چې کله بر وخت دې ته علاج ونه کړي شي دې له ملټي ویټامن ور نه کړي شي او غلط انټي بایوټکس دې ته وشي نو تاسو ولیدلي په دې کې اولني کې څاروي چې د خوراک بند کړي لیور چې د کیمیکل انډسټري ده نو چې هغه ډیمیج شي هغه نقصان ده شي نو څاروي خوراک بند کی
نو ښه خبره دا ده چې تاسو د علاج هم کوئ خو د هغې د صحت سره مطلب د هغې دپاره چې څه ضروري هغه ورسره هم کوئ لکه ملټي ویټامین ډېر ضروري شی دی نو هغه ورسره خامخا کوئ. بل ډاکټر صاحب ستاسو په ذهن بل یو سوال لولمه زیاتره خلک دغه په سوشل میډیا باندې یو دغه جوړ دی چې یاره د څاروي ته کم انفیکشن وشي د سرمن باندې په سکین باندې چې کم دانې راوخیږي دغه دانې چې دی انسانانو ته هم ترانسفر کیږي او هغوی ته هم لګي دا خبره د کم حده پورې صحیح ده؟ دې خبره کې دې سره زه اګري نه کوم کوم چې زموږ OIE یعنی ورلډ ارګنایزیشن فار انیمل هیلث هغوی یو مراسله هم اوس ایشو کړې ده او دا ایشو کړې ده چې دا بیماری چې ده د څارویو قطعا نه لګي انسانانو ته یعنی دا زوونوټیک نه ده. زوونوټیک دې ته وایي چې د یو څاروي نه انسانانو ته لګي دا نه لګي. د دې پی د دې غوښه د قابل استعمال ده او د دې خبرې نه دی مطلب خلک نه خوف زده کیږي چې دا به انسانانو ته ولګي د څارویو ته ضرور لګي. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې چونکې زموږ علاقه کې یو څاروي بیمار شي او هغه اسپتال ته د راتګ نه د هغې دپاره څه کول پکار دي؟ نو ما خو تاسو ته ووایي چې بر وخت د هغې علاج ضروري دی. یو مستند ډاکټر ته د هغې وینا وشي د هغه خپل څاروي علاج د سټارټ کړی شي او هغه کم ځای چې دی په هغې کې د اکریسایډل سپری وشي چې نور د هغه کم څاروي دي یا د هغې کم مچان په هغې کې دي نورو څارویو ته ځي چې دا انفیکشن خور نشي. دا پکې د ټولو ناهمې خبرې دي. ډاکټر صاحب بل یو خبره ایډ کول غواړم چونکې ښه به داسې نه وه چې یاره ستاسو د شفاهانه حیواناتو څه ډاکټران داسې وي چې یاره په کلو کې میټینګونه جوړ کړی وي او دغه زمیندار ټایپ خلک یې راغونډ کړی وي دوی له یو ګایډنس ورکړی وي چې یاره خپل څاروي چې کم څاروي بیمار شي یاره هغه د هغې سره نور څاروي تړل نه دي پکار. بالکل هم داسې ده او په دې بابت کې مونږ مخکې ورځو کې یو فیلډ ډے کړی و په سلګرو کې د هغې نه دېخوا میا کلي کې مونږ کړې وه باقاعده مونږ اویرنس پروګرام کوو په هره میاشت کې مونږ یو فیلډ ډے کوو په مختلف کلو کې او د دې غرض دپاره کوو چې زموږ دا غریب خلک دی غریب زمینداران دي چې دا په دې خبره ورسي چې تاسو به د څاروي څنګه خس و خسمانه کوئ په دې باندې یو بیماري راله تاسو به څنګه د دې علاج کوئ. نو دا څنګه متل دی که نه وی د علاج نه زیاته احتیاط ضروری دی. نو موږ هغه احتیاطي تدابیر هغوی ته ښایو د دې بیمارۍ د راتلو نه مخکې هغوی ته ترغیب ورکوو چې تاسو په دې رنګه باندې دا بیماري کنټرول کیږي به. نو په دې بابت کې موږ الحمدلله کوو د خپل اسپتال باندې زه فخر کوم په خپل سټاف باندې په خپل ټیم باندې چې هغوی الحمدلله په هره میاشت کې فیلډ ډے کوي او د دې غرض دپاره چې په خلکو کې اویرنس راشي. ډاکټر صاحب بل اخري یو پوښتنه کومه د دغې څاروو په بیمارۍ کې خو تاسو چونکې هم وي چې یاره دغې ته ویکسینیشن نه دي پکار کم څاروي چې ضرور شي خو بهر حال تاسو چې کمې دغه انجکشن یادې کړئ د طاقت ته کم انجکشن یادې کړئ زیاتره خلک دغه خبره کوي چې یاره دغه انجکشن چې دی په مارکیټ کې شارټ شوي دی آیا دا خبره د کم حده پورې ټیک ده؟ دا کم انټي بایوټکس چې دي واقعي چې دا شارټ شوي دي او په دې کې څه شک نشته دی او د هغې قیمت چې دی نو هغه 100% سیوا شوی هم دی. دا یو ګیله موږ له د ګورنمنټ ته زه مخامخ کوم ده چې دې باندې لږ ایکشن واخلي ضرور ځکه چې یو څیز به مخکې په 100-150 روپۍ میلاوېدو هغه نن سبا د 300 نه برابره میلاویږي. شارټ شوي هم دي پرایس هم ډېر زیات شوی دی 100% د هغې پرایس سیوا شوی دی. ډیره مهرباني ډاکټر صاحب تاسو د ټیم راکولو عزتمندو دا و ډاکټر صاحب او د ډاکټر صاحب دغه خوږې خبرې تاسو واورېدي یقینا زمونږ د ملک لپاره زمونږ د علاقې دغه دپاره د بدقسمتۍ یو دا خبره ده چې یاره کله هم زمونږ په علاقه کې یوه وبا راشي زمونږ په ملک کې یوه وبا راشي بدقسمتي زمونږ دا وي چې په مارکیټ نه هغه میډیسن چې دی هغه غیب شي څنګه چې زمونږ په ملک کې کووډ 19 راغلی نو د هغې کې چې به کومې ډیکنډران انجکشن یې لګېدلې هغه چې دی هغه د مارکیټ نه چې دی نو هغه غیب شولې او بهر خل د هغه چې به چا پیدا کولې هم نو که په 100 روپۍ انجکشن به هغه به خلکو په 200-300 روپۍ اخیستلو. عزتمندو امید لرم چې دا پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوي تر بل پروګرام پورې خپل ورور افطب خان له ورکې اجازه چېرته چې خو هم یې ښاد او آباد اوسئ د الله په امان.